او داغه په رحم او کرم سره موږ د سورة الانبیاء څلور پنځوستم آیته پورې خبره کړې وه. په دې اخرني آیتونو کې قصه د ابراهیم علیه السلام بیانېده چې هغه دعوت ورکړی و خپل قوم ته او خپل پلار ته خپلو خپلوانو ته. د هغوی سره یې وخت په وخت بحثونه کړي دي، ماریزې کړي دي، مناظرې کړي د حق د ثابتولو لپاره. نو هغه قوم ته دا ووایي تپوس یې وکړي چې دا کومو بوتانو ته چې تاسو پراته یې نو د دې بوتانو څه حقیقت دی او په دې څه دلیل دی چې د دې د عبادت وشي. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. هغوی سره بله خبره نه وه خو صرف دقې وایي زموږ پلار نیکه کړې ده. موږ ابراهیم په ډېرو خبرو نه پوهېږو خو دا زړه لار ده او زوړ دین دی. هغه ورته ښه واضح ووایي چې لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تاسو او ستاسو پلاران مشران ټول ګمراه وئ، په ګمراهۍ کې وئ. دلته یو فایده د ساتۍ ډېره اهمه. د اول سر نه ورته ګوره ده دا خبره نه ده کړې. دعوت چې دی که نه دا حکمت غواړي، کله سختي کله نرمي، اکثر به نرمي، بعض ځایونو کې سختي. لکه موږ نږدې چې دی سورة مریم ولوستو، هلته چې د پلار سره کمې خبرې دي هغې طرز جدا دی، هلته یې نرمي کړې ده، دلته بیا سختي کړې ده. نو هر ځای کې سړی سختي نه کوي، کله ناکله سختي، کله ناکله او نرمي به ډېره وي. د الله دا بندګان د الله طرف ته رابلل دا داسې معمولي کار نه دی، دا لوی کار دی. ته به په دې کې ګزاره کې، ته به صبر کې. دې انبیاو څومره صبر کړی دی. او موږ چاته یو 2 منټه نصیحت وکړو که نه، او یا هغه ګډه وډه خبره وکړي یا نه مني، بس یاره وایي بلډ پریشر مې سر ته ختلی و، نو مه خیځه سر ته که نه. دا خو د الله دین دی، دا خو لویه سینه غواړي د دې بیانول. دا خو تا ته مخامخ په سوونو په زرګاو خلک دي، ټول یو شان خو نه دي. څوک جاهل دی، څوک عالم دی، څوک زدي دی، عنادي دی، څوک رجوع کوونکی دی، څوک هوښیار دی، څوک کمقل دی، څوک مشر دی، څوک کشر دی، زنانه ده نارینه دي، بوډاګان دي ځوانان دي، ته څه ټول یو شان دي. څوک پکې بیمار دی، بیمار انسان ته اوس یو سړی بیمار دی او ته ورته خبره وکړي، په دې دا خبره بوج کېږي، دی به غوسه کېږي، دی به کېدای شي جواب درکړي. ته په مقابل کې کم چې صحت یې روغ دی د هغه خبره جدا ده. بله دا چې زی ته به ګورې، سړي ته به ګورې، او په دې باندې مخکې ځای په ځای خبره شوې. هغوی ورته وویل ابراهیم جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ته په رښتیا دا خبره کوې که هسې ټوکې کوې؟ یعنې په رښتیا ته موږ ته او زموږ پلار نیکه ته ګمراهان وې؟ که په رښتیا یې چې بیا ستا څه بندوبست وکړو، که ټوکې کوې بیا زه ټوکه ده خبره ده وشو. هغه ورته ویل نه دا ټوکه نه ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا بل ربكم رب السماوات والأرض. بلکې رب ستاسو رب د اسمانونو او د ځمکې دی. الذي فطرهن هغه ذات چې پیدا کړي دي هغه. وأنا على ذلكم من الشاهدين او زه په دې باندې تاسو ته د خبر درکوونکو نه یما، یا زه په دې باندې ګواه یما. بل ربکم رب السماوات والارض نه وي ګپ نه دی، بلکې حقیقت دی چې رب ستاسو حقیقي چې کوم رب دی، یقیني معبود هغه دی چې رب د اسمانونو او د ځمکې دی او دا ټولې پیدا کړي دي. وتالله لأكيدن أصنامكم او قسم په الله خامخا چل به جوړ کم بوتانو ستاسو ته بعد ان تولوا مدبرین وروستو د دې نه چې واوړئ تاسو شا کوونکي. همدغه خبر روانه وه. نو بیا ابراهیم علیه السلام دا خبره په زړه کې مو او په خوله یې وویله، بعضو خلکو واورېده.
ځان سره غلي غونته کې ووایي چې ستاسو د دې بوتانو خو به زه تاسو ته حقیقت وښیم خو لږ صبر وکړئ چې تاسو ولاړ شئ. نو ابراهیم علیه السلام ګوره اول په ژبه دعوت کړی دی، مرتبې دي که نه، اوس د ژبې نه واوړېدو څه ته؟ لاس ته. دعوت مرتبې دي، ته چې چاله دعوت ورکوې که نه هغې مرتبې دي، انسان به خپل وس ته ګوري. نو د ابراهیم علیه السلام د قوم یو ورځ وه چې دې کې به د دوی اختر و، ټول به وتو میلې ته هلته به جمع کېدو او چې وبوتو نو دې بوتانو ته به خوراک پرېښودو د دې دپاره چې دا بوتان په دې خوراک کې برکت واچوي او دا 2 بوتانو. نو ابراهیم علیه السلام دا خبره په زړه کې هم ساتلې وه او ځان سره یې وویم. نو بعضو خلکو دا خبره واورېده. د آزر د ابراهیم علیه السلام د پلار چې دی ده ته وویې که ته موږ سره لاړ شي د میلې ته او د اختر له، نو زموږ دا دین به ستا خوښ شي، دا دومره بد دین نه دی. ته به هلته خلکو سره میلاو شي، ته به خبره واورې، ته به د هر څه وینې، ته به پوه شي. نو په لاره کې ورته ده ووایي چې اني سقیم، زه بیمار یم، زه نشم تللی. او بعضو تاریخونو کې داسې راځي چې ځان یې روا هم چې یاره زما صاحب بیمار یم نشم تللی. او بعضو اثارو کې داسې راځي چې د خپل کې تکلیف و په رښتیا، نو هغه ورته بس بانه کړه چې زما د خپل کې تکلیف دی، زه بیمار یم، زه نشم تللی. او دا خبره یې وکړه چې ستاسو دې بوتانو سره به زه ګورم. واپس راغی او تبرګۍ یې راواغستو او دا بوتان یې ټول پرې مات کړو، ټول یې دړې وړې کړو. اول ورته یې ودرېد چې دا خوراک وکوي، بیا ورته ووایي تاسو ماله جواب ولې نه راکوئ که تاسو په رښتیا معبودان یې، ما سره خبرې وکړئ، زما دې خبرو جواب راکړئ. هېڅ نه، ټول یې مات کړو. او بیا دا تبر راواغستو، کوم چې پکې د دوی مشر بوت و چې د هغه پکې ډېر اوچت مقام چې دا لوی معبود دی، د هغه دې غاړې ته یې واچو. نو الله رب العزت هم دغه قصه بیانوي. فجعلهم جذاذا، نو ویې ګرځول هغوی ټوکړې ټوکړې، الا کبیرا لهم، سوا د مشر د هغوی نه، لعلهم الیه یرجعون، د دې دپاره چې دوی هغه ته راوګرځي. واضح خو دا دی چې الیه کې ضمیر راجع دغه مشر بوت ته دی، چې دا یو بوت یې دې دپاره پرېښو چې دوی ورته راوګرځي، دوی به دې تپوس کوي. بعضو ویلي دي چې الیه کې ضمیر الله ته راجع دی، وي دا بوتان یې مات کړو د دې دپاره چې دوی الله ته راواپس شي. دا لرې تفسیر دی. یو بل دی کې تفسیر شته چې لعلهم الیه یرجعون، د دې دپاره چې دوی ابراهیم علیه السلام پسې راشي او د هغه سره خبره وکړي، هلته راواپس شي. نو چې دلته راواپس شي نو خبره به وکړي، نو باس به وشي، نو حقیقت د بوتانو به راښکاره شي. دغه دی چې ګورې هغوی د میلې نه راغلو چې ورننوتو ویې کتو چې حال خو بل دی، هغه بوتان مونږ پرېښودي په څه حال و او هغه دي اوس په څه حال دی. چغې کړي، قالو یا هغوی من فعل هذا بآلهتنا، چا کړی دی دا کار زموږ د معبودانو سره، انه لمن الظالمین، یقینا هغه خامخا د ظالمانو نه دی. قالو یا هغوی سمعنا فتى، موږ اورېدلي دي د یو ځوان نه، یذکرهم چې یادول به یې دوی، یقال له ابراهیم، ویلی کېږي هغه ته ابراهیم. دغه بعضو چې هغه خبره اورېدلې وه هغوی دلته یو هلک شتي سمعنا فتى، یو ځوان، او دې وخت کې د عمر 26 کاله، 26 کالو ځوان د الله د توحید او د الله د دین دپاره لګیا دی. او زمونږ مشران به ویني بعض چې ته به حیران شي چې یا الله د ده په دې حال وجاړم او که د په دې حال وخاندم. صحیح ده، سړی د هغه وخته پورې وي عقل یې کار نه کوي، لا بالغ شوی نه دی، یو هر سړی وله عذر ګوري وي پوه به شي.
د دې نه اخوا به هم ګنجایش وکړو د 17 کاله پورې اګر که دا هم داسې د منلو خبره ډېره نه ده خو زه بیا هم نن سبا که پخواني خلک نه دي 17 18 19 شل زه یو نه پوهېږي او عقل یې لا برابر نه دی د 15 کالو د 13 د 40 کالو سړي ته موږ وایو نه د لا خیر عقل یې کمزوری دی او کله چې خصوصا د دین خبر راشي بیا زموږ عقل کمزوری شي یعنې د دنیا دپاره به د 80 کالو سړی چې هغه خبرې صحیح نشي کولی هغه به دومره خبرې کوي چې ته به ورته حیران شي او وړوکی ماشوم به د دنیا مبارک یې داسې لیکي چې ته به ورته حیران شي خو چې د دین مسله راشي بیا د بعضو عقل کار پرېږدي دماغ یې کار پرېږدي بیا عذرونه لټوي کله یو او کله بل نو هغوی چې دا یو ځوان دی یذکرهم هغه به د دوی تذکره کوله څنګه تذکره به یې کوله ښه تذکره به یې وله کوله نه یادول به په بدو دا مطلب دی یقال له ابراهیم هغه ته ویلی کېږي ابراهیم قالوا ویاوی فأتوا به على أعین الناس نراولی هغه مخامخ د سترګو د خلکو لعلهم یشهدون د پاره د دې چې دوی یې وګوري یو دا مطلب دی چې دوی وګوري یا چې دوی پې ګواه شي چې دا خلک ټول دا قصه ویني نو دوی به ګواه شي چې او دا کار د کړی او د ظلم او زیاتې د کړی دي دغه دی ګوري ابراهیم علیه السلام را روان کړی دی سیده منظر سړی جوړ کړي په سوچ کې نه هسې دا منظر جوړول سړی چې څومره ګران کار و چې هلته سړی ولاړ او هم ځوان هلک خو الله رب العزت چې کله د چا نه یو لوی کار لي او دا هغه انسان دی چې روان وخت کې دنه امام د موحدینو به الله جوړوي او د په نسل کې به انبیا راځي دله بیا طاقت او توفیق ورکړي لکه څنګه چې د اصحاب کهف قصه موږ اورېدلې الله وی هغه ما مضبوط کړي چې هغوی ولاړ و خبره یې کوله قالوا اوی هغوی أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم آیتا کړی دا کار زمونږ د معبودانو سره ای ابراهیم قال وی هغه بل فعله كبيرهم هذا بلکې کړی دی دا کار مشر د دوی چې دا دی فاسألوهم نو تپوسو کوي د دوی نه ان كانوا ينطقون که دوی خبرې کولی شي ابراهیم وی دا کار تا کړی وی نه ما خو نه دی کړی یا هغه داسې وایي چې دا دی مشر کړی دی مشر یې دا دی دغه تپوس ته وکوي که او دا خبر هغه د توریه هغه د الله دپاره کړی الله د دین دپاره کړی چې د ځان دپاره یې نه ده کړی چې هغه د خپلې دنیا دپاره یو د الله توحید یې ثابتو او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې اثنتین فی ذات الله ابراهیم علیه السلام چې دا خبره کړې چې زه بیمار یم او دویمه دا چې دې مشر دا کار کړی دی نو فی ذات الله دی د الله د ذات دپاره کړی دی د الله رب العزت د توحید د ثابتولو دپاره کړی بعضو علماو خو لا دا ویلي لکه امام بغوي رحمه الله وی الله ول اجازت به ورکړی چې ته داسې ووایه چې د دې قوم اصلاح وشي او په دوی باندې حجت قایم شي دغه مشر دی دا کار کړی دی دوی تپوس دې وکړئ د انبیاو دا طریقه دعوت ګورې ځان له یو طریقې څنګه یې راګیر کړو داسې طرف نه یې راګیر کړو چې د تېښتې لار نشته وی دا دې مشر دا کار کړی دی نو تپوس دې وکړئ که نه چې دا کار چا کړی دی فرجعوا الى انفسهم نو وګرځېدل هغوی خپلو ځانونو ته ځان سره سوچونه شروع کړو مشورې شروع کړو بنګ بنګې شروع کړو فقالو نو وی هغوی
انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان یی. دا خبر یې ځان سره وکړه. یاره لار خو زمونږ ګډه وډه ده وی او دا حقیقت الله ته معلوم و ځکه چې الله علیم بذات الصدور دی. په سینو کې دننه څه دي الله ته پته. الله وایي هغوی دا خبره وکړه او دا لازم نه چې دې خبره هغوی اعلان کړی دی. کله انسان ښکاره نه وایي چې زه په غلطه یم خو زړه کې دا خبره مني چې زه په غلطه روان یم. او یاره دا کیسه خو زمونږ ګډه وډه ده. ثم نکسوا علی رؤوسهم بیا ښکته شو په سرونو باندې. دا سرونه یې ټیټ نیولي نو سرونه یې ټیټ ولې نیولي د سوچ د لاسه غم د لاسه داسې جاښه موږ ته جوړه شو. بیا ډېر د تکبر سره ووایي لقد علمت ما هؤلاء ينطقون یقینا ته پوهېږي چې دوی خبرې نشي کولی. ابراهیم وایي دا خبره اوس پرېږده دا ته اوس بل طرف ته واړوي خو تا ته هم پته ده چې دوی خبرې نشي کولی. ښه تکبر سره وي دا موږ منو چې وایي دوی خبرې نشي کولی. همدغه خبره ابراهیم علیه السلام د دوی د خولو نه راویسته بس هغه ته موقع میلاو شو. قال وی هغه افتعبدون من دون الله ای نو تاسو بندګي کوئ سوا د الله نه ما لا ينفعكم شيئا دا هغه چا چې فایده نشي درکولی د څه شي ولا يضركم او نه ضرر درکولی شي. اف لكم ولما تعبدون من دون الله بد ګڼم تاسو یا بیزار یم تاسو نه او د هغه چا نه چې بندګي کوئ تاسو سوا د الله نه. افلا تعقلون ای نو عقل نه لرئ. سمه موقع ته میلاو شو پوره خبره ورته وکړه نو بیا داسې معبودان شو چې نه تاسو له نقصان درکولی شي نه فایده بلکې دی ورته وښووی چې هغوی د خپل ځان نه ضرر نشي لرکولی. که دا حقیقي یقیني معبودان وی نو زه راولګېدم تبر مې راواغستو او دوی مې ټوټې ټوټې کړو خو چا کې دا طاقت نه و چې زه یې منع کړی او ته ورته پروت یې چې زما نه ضرر لرکه زما نه نقصان لري. افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه دی د هغوی سره خبرې ختمې شي هېڅ ورسره قالو یا هغوی حرقوه وسیزئ دی وانصروا آلهتکم او مرسته وکئ د معبودانو خپلو ان کنتم فاعلین که یی تاسو دا کار کوونکي. دی وسیزئ د را قیصه ختمه کوي او د موږ د لوی فساد جوړ او د دې خپلو بوتانو مرسته وکړي. څه کم عقل خلک د بوتانو مرسته وکړي. دوی به دا بوتان بیا سباله جوړوي او بیا به ترې مرسته غواړي چې پرون وله دوی مرسته کوله بیا به هغه نه مرسته غواړي. دا عجیبه حال د مشرکانو زموږ د زماني او د هرې زمانې د مشرکانو دا حال. او قصه صرف د بوت نه ده که بوت دی که ونه ده که ګټه ده که مړی دی که قبر دی که درګاه ده که دربار ده ټول یوه قصه. نو په هغه وخت کې د نمرود باچایي وه او دته نمرود هم ویل کېږي په ذال سره. نو نمرود اول دا حکم وکړو چې دی به جیل ته واچو. تاسو ته ما پرون وویل چې دی اول په یو کلي کې اوسېدو په عراق کې د هغې نوم و کوثا. نو دغه کلي کې به دی موږ بند کړو. بیا یو کس مشوره ورکړه هغله چې دی په دې فارسیانو کې و فارس والو وی داسې کار وکړي چې دی وسېځئ. ښه خبره دا ده چې تاسو دی وسېځئ نو د ده قصه به ختمه شي. نو بیا نمرود امر وکړو چې اوس لرګي را جمع کوئ. نو یوه میاشت لرګي یې دې لپاره را جمع شوي دي یوه میاشت
او دا د هغه وخت خلکو ته لوی عبادت ښکارېدو دې مشرکانو ته د ده سېزل هغوی ته عبادت ښکارېدو. نو د کومې زنانه په خېټه چې یو بچی و هغې به دا منښته کوله وایي که زما دا بچی روغ رمټ پیدا شو نو زه به لرګي راوړم، او چې څوک به بیمار و نو هغه به دا منښته کوله وایي که زه ښه شومه نو زه به لرګي راوړم د ابراهیم د سېزلو لپاره. او زنانو به کار کسب کو د دې دپاره چې د لرګي راوړي، او نارینه حتی اوسه کوشش کو چې لرګي را جمع کړي، بلکې دا وصیتونه به یې کول که زه مړ شوم زما نه بعد مال پاتې شو نو په هغه مال به لرګي راوړي د ابراهیم علیه السلام د سېزلو لپاره. دا لرګي چې را جمع شو په دې باندې بیا اور ولګېدو، اووه ورځې په دې اور لګېدله، اووه ورځې دا ګرم کړي دي. نو کله چې دوی ورګزارو ابراهیم علیه السلام نو سوچ یې کوو چې دی به دې منځ ته څنګه ګزارو، منځ ته داسې ته څوک نه شي ګزارلی او دومره ګټ اور لګېدلی. نو د هغې دپاره منجنیق جوړ کړو د لیندې په شکل کې، او په هغې کې ابراهیم علیه السلام وتړو او بیا یې چې هغه منجنیق راښ کړو نو دی هغه منځ ته لاسونه یې ورله تړلي او هغه ځي ته یې ګزار کړو. داسې راځي بعضو تاریخونو کې چې ابلیس راغلی و د یو سپین ګیري په شکل کې دوی له دا مشوره ورکړې وه، یخه خبره دا دی چې دا سړی دی وسېځئ نو د ده دا قصه به ختمه شي او نقصان به نه درکوي او د پلار نیکه دا دین به ستاسو پاتې شي. چې دی ورګزار شو الله رب العزت دی اور ته امر وکړو یا نارو کوني بردا وسلاما علی ابراهیم، ای اوره ته سلامتیا واله شه او ته یخ شه په ابراهیم علیه السلام باندې. نو ابراهیم علیه السلام په هغې کې د یو روایت مطابق 40 ورځې په دې اور کې پروت، یو روایت مطابق 50 ورځې راځي، مشهور 7 ورځې چې 7 ورځې دی په هغې کې پروت. او داسې ویلی کېږي بعضو اثارو کې راځي چې دغه نمرود چې دی نه کله دې اور ته ورښکاره شو دی چې ورته کله غزار کړی شو نو جبریل علیه السلام یې ولیدو چې هغه راغلی دی د ده سره دې اور کې دی او د ده د ساتنه کوي د الله په اذن سره. نو دې نمرود ورته بیا ووایي وی ابراهیمه رب دې ډېر ښه رب دی، نو زه غواړم چې 4,000 غواګانې ستا د رب په دې نوم باندې حلالې کړم چې هغه ته نږدې شي. نو هغه ورته لا یقبل الله منک ما دمت علی الکفر، چې څو پورې ستا د کفر دغه عقیده الله رب العزت تا نه دا نه قبلوي. په هغه وخت کې ابراهیم علیه السلام یو ذکر ویلی و څه حسبنا الله ونعم الوکیل، ډېر اوچت ذکر دی په سخته کې چې مؤمن وي الله رب العزت یې له سختې نه راوباسي. او داسې راځي یو روایت کې چې ابراهیم علیه السلام ورته په دې هوا کې راښکاره شو دې سیلې کې دې کته روان ورته ویې الک حاجه زما ضرورت ته شته که نه؟ هغه وی اما الیک فلا و اما من الله فبلا، تا ته مې ضرورت نشته او الله ته مې ضرورت دی چې هغه ما وساتي. یو روایت کې ډېره ناشنا خبره راځي وی ده دغه ته ووایي د جبریل ته علیه السلام علمه بحالي یغني عن سؤالي، الله رب العزت زما د دې حال نه خبر دی نو سوال ته به ضرورت ونیسي زه الله ته څه ووایم، هغه هر څه وي. او داسې راځي په بعضو روایاتو کې امام طبراني راوړي دي په تفسیر کې او داسې د دعا دپاره وایم وی کله چې دی وتړو که نه او غزارو دی اور ته نو ده دا ذکر ویلو لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. د الله رب العزت یاد چې کله یو انسان د الله ذکر کوي که نه الله رب العزت یې ساتنه کوي. او انشاءالله دا به رایم شي نږدې د یونس علیه السلام په قصه کې. دی اور کنده وکنسته و هغې کې اور ولګو دی ورته ورغزار کړو. قلنا یا نار کوني بردا قلنا یا نار کوني بردا وسلاما
وی من ایور شیخ و سلامتی والا على ابراهیم ابراهیم باندی ور سیزل کی حکم رب چې دا ور پیدا کړی دی که نه چې هغه نه غواړي چې څوک به وسېزلی شي نو بیا سېزل نه کوي لکه څنګه چې اوبو ته یو سړی ور ودانګي نو دی څه کېږي ډوبېږي خو چې الله ونه غواړي نه ډوبېږي د تماچې په لس ډزه باندې یو سړی نه مړ کېږي او یو سړي خپه وښویږي روغ رمټ راولېږي او مړ شي ټول طاقت د الله دی قدرت د الله دی څه په دې اور کې دا طاقت الله اچولی دی د سېزلو ده اوبو کې چې ته ډوبېږي دا په اذن د الله سره د ګولۍ سره چې ته مړ کېږي په اذن د الله سره نو داسې نه چې د چا زړه ته دا رایي چې دا خو اور و دا څنګه وارادو به کیدا او هغوی اراده وکړه په هغه باندې د چلول هغوی اراده کړې او چل ولې جوړ کړی و د هغه د وجلو فجعلناهم الاخسرین نو وګرځول موږ هغوی تاوانیان په دې خپل چلول کې هغوی خپل راونښتو ونجیناه ولوطا او بچکو موږ هغه او لوط علیه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها أغزمكتا چی برکت چولو من پاگی کی للعالمین دا پار دخلکو ووهبنا له إسحاق اور وبخو من دت إسحاق عليه السلام ويعقوب نافلة او يعقوب عليه السلام زياتي وكلا جعلنا صالحين او دا ټول ګرځولي ومن نیکان د هغې نه بعد به ابراهیم علیه السلام هجرت وکړو د عراق نه فلسطین ته الله وایي هغه ځمکې ته لاړ چې هغه برکتي ځمکه وه د انبیاو ځمکه وه د نبوت ځمکه وه ارض النبوات ارض الرسالات قسمه قسم میوې پکې او اکثر انبیا چې دي هغوی په دغه ځمکه وخت تېر کړی دی یا د دغې وو یا دغې ته ورغلي ورسره دا فایده ده کې چې اولنی هجرت چې د ځمکې په دې مخ د دین دپاره شوی دی هغه دا دی اولنی هجرت د ځمکې په دې مخ چې د دین دپاره شوی دی هغه د ابراهیم علیه السلام او د هغه د وراره لوط علیه السلام هجرت دی لوط علیه السلام په دې خپل تره باندې ایمان راوړی بیا الله رب العزت هغه له نبوت ورکړه نو دوی چې کله ورلو د شام دې علاقې ته نو ابراهیم علیه السلام فلسطین ته ورغی او دې یو داسې علاقې ته ورغی چې هغه د نن سبا د دې نقشې مطابق هغه د اردن طرف ته دغه علاقه وه ابراهیم علیه السلام ځان سره خپله بیبي هم بوتله ساره ساره هم ځان سره بوتله چې دا داسې ویلی کېږي چې دا د تره لور وه هلته بیا الله رب العزت چې دی نو ګوره سختې تېرې کړې د الله د دین دپاره نو یو خو الله برکتي ځي ته بوتو بله دا چې الله رب العزت وله زوی ورکو اسحاق علیه السلام او د هغه نه مخکې وله څوک ورکړو اسماعیل علیه السلام ویعقوب نافله او یعقوب علیه السلام وله زیاتي ورکو نوسې هغه د په خپل ژوند کې ولیدو الله وایي د عام خلک نه وکلا جعلنا صالحین دا ټول نیک عمله خلک هسې په بچو باندې څوک فخر نه کوي چې زما بچي ډېر دي په بچو والا انسان فخر کوي او خوشحالېږي چې بچي نیک عمله وي د سړی وایي زما زوی کم یو هغه نه دی هغه دیندار هغه نه دی خوش اخلاق هغه نه دی هغه د سړیتوب خاوند هغه چې د خلکو سره مرستې کوي هغه چې د خلکو سره ولاړ دا د صفت خبرې دي خو چې بېلاري نو بیا سړی دا غواړي چې الله اوس مانه څوک تپوس ونه کړي چې دغه هلک په رښتیا ستا زوی دی که نه هله خبره بیا پټوي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا او ګرځولي وو موږ هغوی مشران د دین
یهدون بأمرنا بیان کو د دین زمن ائمه امامان ته الله وګرځول امامان مطلب مشران د دین ټول د دین مشران یهدون بأمرنا خلکو ته به نیغه لار ښووه نو دین به یې بیانو کنه بأمرنا په حکم د الله سره یا هم هغه لار به یې ښووه کومه لار چې الله هغوی ته ښوولې وه د انبیاو کار هم دقه دی چې څه چې ورته الله ویلي هغه بیان کړي د ځان نه پکې څه نوي قصې خو نه کوي وأوحينا إليهم فعل الخيرات او من وحي کړي و هغوی ته د کولو د نیکیانو الله موږ هغوی ته حکم کړو چې هر قسمه نیک کار به کوئ خو یو دوه نیک کارونه پکې خاص ذکر کړي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة او د پابندي کولو د منځه او د ورکولو د زکات وكانوا لنا عابدين او هغوی موږ لره عبادت کوونکي الله ډېر ښه بندګان او دا زم چې څه ناشنا نعمت دی چې رب العزت د یو بنده تزکیه وکړي چې او دا ښه سړی و په دې کې بیا د ویلو څه پاتې نه شو الله وایي اګر زما ډېر عبادت گزار بندگان او سورة العمران کې الله رب العزت چې کله د عمران د خاندان تذکره کړې ده کنه چې عمران نیک عمله سړی او د نوح علیه السلام تذکره پکې ده آدم علیه السلام نو الله بیا وایي دا ټول بچي د یو بل نه وو ټول نیک عمله خلک نو اکثر چې کله مشران نیک عمله بچي بیا نیک عمله نو دلته اوس ګوره الله وایي دا عبادت ګزار و نو هلته پلار ته یې وګوره څوک دی نو بیا نیکه ته یې وګوره که یعقوب علیه السلام کې نو د هغه نیکه ته وګوره که یوسف علیه السلام یاد کړي نو د هغه بیا مشرانو ته وګوره نو دا بیا داسې سلسله د نیکانو خلکو هغه تللی دی ولوطا آتیناه حکما وعلما او یاد کلوط علیه السلام ورکړی و موږ هغه ته پیغمبري او پوهه د دین لوط علیه السلام نږدې تذکره وشو دې صورت کې ګوره ما تاسو ته ابل رضوي چې دې کې د 14 انبیاو تذکره ده د 14 کې 15 چې دي که نه 15 د دوی صرف نوم راغلی دی قصې نه دی ذکر شوي لکه موسی هارون اسماعیل ادریس ذوالکفل د دوی څه تذکره نه صرف نوم دی بس علیهم السلام د 11 سیرې د دوی بیا خبره شوې ده او په دې 11 کې بیا د ابراهیم علیه السلام قصه ډېره تفصیلي شوې ده پاتې لس شو د هغه لسو خبره ده چې آیتونو 2-3 کې د هغوی به خبره شوې ده مختصر صرف د عبرت د اخیستو دپاره نو الله وایي یاد که لوط علیه السلام چې هغه ته موږ نبوت ورکړی او علم هم وله ورکړی د الله رب العزت لیږلی و صدو ملاقې ته ډېر بدعمله خلک و هغه چې الله ورته لوط علیه السلام لیږلی و او موږ دلته هغه تفصیل نه ذکر کوو او په دې باندې الحمدلله زما مستقل درسونه شتي قصه د لوط علیه السلام د قوم په دوی کې ډېر بد کارونه خو لوی بد کار چې په دوی کې ده و هغه دا چې نارینه و به د نارینهو نه شهوت پوره کوو دغه شان په دوی کې یو بل کار ده چې دا شراب به څکل دغه شان په بیټکونو او مجلسونو کې نشې به ډېرې کوي او داسې راځي په تاریخ کې چې دوی کې یو کار ده چې دا ګیرې به یې لرې کولې او دا برېت به یې اوږده کړي وو خوله به یې پکې بنده کړې وه بلکل او دغه شان دا شپیلي میلي به یې ډېر وهل لاسونه به یې پړقول په لارو کوڅو کې به ولاړ او د ریخمو دا جامې به یې استعمالولې او ډېر بې حیام په مجلس کې به یې دغه شان چې دی اواز قصدن عمدن ویستو او څه حیا پکې نه وه نو دا د دوی ډېر بد صفات دغه شان شوکې به یې کولې نور پکې هم ډېر بد و خو ما تاسو ته چې هغه تفصیل نه شو کولی
الله رب العزت دته لېږلی لوط علیه السلام او د لوط علیه السلام قصه به راشي په نورو ځایونو کې لکه تفصیلي. ونجیناه من القريه او بچ کړی و موږ هغه د هغه کلي نه التي كانت تعمل الخبائث هغه چې کول به پلیت کارونه. کلی پلیت کارونه کوي کلی والا. کله موږ هم داسې دا صرف عربۍ کې نه پښتو کې هم استعمالېږي. زه یاد کړو مقصد هم د غزي اوسېدونکي موږ دا ټول کلی داسې دی یاره وې پلانې ډېر ښه سړی دی او دا ټول کلی داسې دی. نو د کلي دیوالونه خو موږ نه وایو چې دیوالونه ښه خلک دي خو د کلي اوسېدونکي ټول داسې دي. لکه وایي کلی راوتی وی وایي که نه وایي نو کلی چې ته راوځي نه کلی والا راوځي. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين يقيننا غيو قوم بدنا فرمانا وأدخلناه في رحمتنا او داخل کړو موږ هغه په رحمت خپل کې إنه من الصالحين یقینا هغه د نیکانو نو. الله ما په خپل رحمت کې داخل کړو. رحمت څه نبوت پوهه او علم د عذاب نه بچ کړو آخرت کې جنت د الله رضا دا ټول پکې دنده رالو که انه من الصالحین انیکانو خلقو کې. سورة النمل کې برش سلیمان علیه السلام دا ویلو وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا الله ته بخپل رحم سره ما په نیکانو خلقو کې ورننه باس. ادا ځای غوښتو دا چې الله وی لوط علیه السلام ما ورننویستی او په خپل رحمت کې او شفقت او مهربانۍ کې هغه په نیکانو خلقو کې. اوس د نوح علیه السلام مختصر تذکره. ابو البشر الثاني د انسانانو دویم پلار او آدم ثانی ورته ویل کېږي. وجه دا دی چې کله دا عذاب راغی او طوفان راغی نو صرف دی بچ شوی او د ده زامنو د هغوی نه بیا مخکې د انسانیت چې دی نو هغه خور شوی دی. 9.5 کاله د خپل قوم ته دعوت کړه او د تفصیل به هم راشي انشاءالله. 9.5 کاله او 1000 کاله د عمرو د یو قول مطابق سحر ماښام ښکاره په پټه هر ځای کې د قوم ته دعوت کړی دی هر ځای کې. خو صرف په هغوی کې 80 کسانو ایمان راوړه په 9.5 کاله کې 80 کسانو صرف ایمان راوړه. نو چې کله دې ته پته ولګېده چې قوم نور ایمان نه راوړي والله دې نه خبر کړو به یې خیر یې وکړ. انی مغلوب فانتصر. یا الله دا کافران په ما زورور دي ته زما مرسته وکړه. سورة الصافات کې به راشي ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. نوح علیه السلام الله وی موږ ته چیغې والې وې فریاد یې کړی څه ښایسته جواب الله وی موږ وله ورکړی. ونوحا او یاد که نوح علیه السلام اذ نادا من قبل کله چې هغه آواز وکړو مخکې د دینه فاستجبنا له نو قبوله کړه موږ دعا د هغه فنجیناه واهله بس بچ کو موږ هغه او کورنۍ د هغه من الکرب العظیم د غم لوی نه. د کوم لوی غم؟ د طوفان. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا او بدل واغست من غلره داغ قوم نه چې دروغجنې ګڼل آیتونه زمن. انهم كانوا قوم سوء یقینا هغوی قوم ناکاره فاغرقناهم اجمعین نو غرق کړل موږ هغوی ټول. اوس تذکره
د داود او د سلیمان علیهم السلام. داود علیه السلام پلار د سلیمان علیه السلام، دا پلار او زوی دي او دوی په نسل د یعقوب علیه السلام کې. الله رب العزت دی پلار او زوی له صرف نبوت نه ورکړي بلکې بادشاهي ولا هم ورکړې وه، زور یې ولا ورکړی او دا تقریبا بعض تاریخونو کې چې حساب سړی ولګي نو دوی د عیسی علیه السلام نه داسې زر کاله مخکې خوا او شاته مخکې وته او دا په بني اسرائیلو کې دي. او یو دا خبره یاده کړي یعنی بني اسرائیلو کې د ټولو نه مشهور دور چې دی که نه هغه د موسی علیه السلام دی، د ده دور ډېر مشهور. بیا د هغه وخت نه واله د عیسی علیه السلام د وخته پورې په منځ کې که چېرته یو بل دور مشهور راغلی دی ډېر، نو هغه دور د داود او د سلیمان علیهم السلام دی. داود علیه السلام اولنی هغه کس دی چې الله له نبوت او بادشاهي یو ځای ورکړې وه د بني اسرائیلو په انبیاو کې. نو ځکه د ده دا خبره ډېره عجیبه وه. الله رب العزت دله زبور ورکړی و کتاب، په دې زبور کې د حکمت خبرې وي، د نصیحت خبرې وي او نور مسلې حق د تورات وي. او ځکه دا فایده یاده کوي چې ځای په ځای دا سوال ستاسو زړه ته نه راځي. اکثر الله رب العزت د تورات خبره کوي، حالانکه انجیل زبور دا قرآن ته نږدې دي. ولې دې تذکره نه کېږي؟ د هغې وجه دا ده چې زبور او انجیل کې چې کومې خبرې وي غالبا هم حقه خبرې وي کومې چې تورات کې وي، حقه خبرې سوای د یو څو لږو خبرو نه چې هغه منسوخ شي. نو ځکه الله رب العزت هغه اصل کتاب یادوي او کوم یو دی؟ هغه تورات دی. د دوی په زمانه کې یو عجیبه قصه راغلې وه او ما تاسو ته وایي چې الله دوی له بادشاهي هم ورکړې او الله دوی له د فیصلو علم هم ورکړی. قصه داسې راغله چې د یو سړي پټی و، فصل و، دا د انګورو باغ او بل سړی د هغه سره ګډې بیزې. دا ګډې بیزې چې ته د شپې ورننوتې دي د انګورو دې باغ ته او باغ یې ټول خوړلی دی. سهار له سړی راپاڅېدی چې باغ یې کتلی ګډې بیزو ختم کړی به دواړه وران شوي دي، فیصله یې راوړې ده داود علیه السلام. نو هغه اجتهاد وکړو، سوچ یې وکړو او اجتهاد وکړو. نو فیصله یې دا وکړه چې دا فصل والا به دا ګډې بیزې واړي، ځکه چې قیمت یو دی. کم باغ چې خراب شوی دی نو د هغې قیمت هم د ګډو بیزو د قیمت سره برابر دی، نو دا ګډې بیزې ستا شوې. دغه وخت کې سلیمان علیه السلام ځوان هلک و، هغه بهر ناست نو چې راووتو نو د باب القضا نه دا خلک راووتو چې د فیصلې ځای و. نو هغه ورته چې تاسو څه قیصه وه؟ هغه ورته خپله خبره ذکر کړه. نو هغه وایي لو كنت قاضیا لحکمت بغیر هذا، که زه قاضي وی نو ما فیصله بل شان کوله. د دغه ادب او احترام نو پلار یې اجتهاد کړی، راجح قولی دا اجتهاد و، ځکه که وحي د الله د طرف نه وی که نه نو بیا پکې تبدیلي نه راتله. خو قاضي ته اجازت شریعت ورکړی چې هغه اجتهاد وکړي او په وحي کې سوچ او فکر وکړي او فیصلې ته ورسي. نو داود علیه السلام دا خبره واورېده، ویې ته راشه تا څه فیصله کوله؟ دې زوی ته یې ووایي. هغه ورته ویې ما به داسې فیصله کړې چې هر یو ته به پکې فایده وي. نو هغه وایي څه؟ هغه وایي فیصله به زما دا وه چې دا ګډو بیزو والا ته به دا ځمکه حواله کړو، نو دی به دا ځمکې دا کرونده او چې څه دي هغه به کوي او دا ځمکه به برابر کړي. ټوله ذمهواري به د دې شي تر دې چې دا ځمکه هغه زوړ حال ته راواپس شي. ګډې بیزې به زه د ده نه والمه نو هغه به زه د ځمکې والا ورکړمه، نو هغه به یې د پیو نه د غوړو نه او د وړۍ نه او د دې نه به فایده لري تر هغه وخته پورې چې د ده دا ځمکه او فصل او باغ راواپس شي او بیا به هر سړي ته د هغه مال واپس شي. داود علیه السلام وی القضاء ما قضیت، فیصله م دغه دا کومه چې تا وکړه دا فیصله زما خوښه شو. نو الله رب العزت دلته دغه تذکره کوي. بیا زمونږ په شریعت کې داسې دي لکه حدیث کې راځي، امام ابو داود رحمه الله راوړی په نورو کتابونو کې دی چې د شپې
که څاروي د چا ځمکې ته او پټي ته واوړي او څه یې خراب کړو نو څاروو والا ذموار دی ځکه یې په کار و ده د شپې خپل څاروي راټینګ کړی که د ورځې واوړېدو ځمکې والا ذموار دی ولې ځکه چې ورځ ده په کار دا دی چې ده د خپلې ځمکې او د فصل د دې ساتنه کړی وی نو سبحان الله یو بله قصه داسې ذکر به کوي امام بخاري راوړی د دې انبیاو تذکره چې سړی اوږده کي او نه ختمیږي او موږ سره هم لګي یو قصه رسول وسلم ذکر کړې ده چې دوه زنانې وي د داود او د سلیمان علیه السلام په وخت کې او د دواړو سره زامن روان وو په لاره دې کې شرمخ راغی فذهب بابن احداهما د یوې د زوی وتښته نو بیا د یوې د بلې ته وایي ستا زوی تښتولی د هغه بلې وایي ستا هغه یې تښتولی هر یوې دا دعوه کوله دا کوم چې پاتې دا زما زوی دی دوی په داود علیه السلام پسې راغلل نو هغه اجتهاد وکړو او داسې اندازې ولګوله چې دا د دې مشرې زوی دی دا چې کوم پاتې دی دا د دې مشرې زوی دی نو هغوی چې بیا راووتو سلیمان علیه السلام سره میلاو شو وی داسې مسله نو هغې وایي چاړه راوړئ چاړه او زه به دا ماشوم په منځ دوه ټوکړې کړم نو نیم به د مشرې شي او نیم به د کشرې شي نو دې کې هغه کشرې چغې کړې وی الله دې په تا رحم وکړي داسې مه کوه دا هم د دقې مشرې زوی دی نو هغه ماشوم راواغوسته او دغه کشرې له هغه ورکړو وی دا د دې زوی دی نو دا هم یو اجتهاد داود علیه السلام کړی یو اجتهاد چې د هغه سلیمان علیه السلام کړی وداود وسليمان او رايات كداود وسليمان عليهما السلام إذ يحكمان في الحرث كلا چدوانو فیصله کوله په باره د فصل کې اذ نفشت فيه غنم القوم کله چې سریدلې وي په هغې کې ګډې بیزې د یو قوم وکنا لحکمهم شاهدین او موږ د هغوی په فیصله باندې خبر لرونکي ففهمناها سلیمان بس پوهه ورکړه موږ د هغې فیصلې سلیمان علیه السلام ته یعنې الله وایي د هغه فیصله څه وه غوره وه صحیح نه غوره وه دواړو اجتهاد کړی ځکه الله څه وایي ګوره داسې نه چې ته د داود علیه السلام په باره کې نور سوچونه شروع کړي وکلا آتینا حکما وعلما او هر یو لره ورکړي وه موږ پیغمبري او پوهه د دین او د هغوی اجتهاد کړی وسخرنا مع داود الجبال او تابع کړي وو موږ د داود علیه السلام سره غرونه یسبحن پاکي به ویله والطیر او مارغان هم وکنا فاعلین او موږ د دې کار کوونکي ناشنا بادشاهي الله دې پلار او دې زوی له ورکړې وه یعنې غرونو به او مارغانو به تسبیح د الله بیانوله د داود علیه السلام سره د داود علیه السلام سره سورة صاد کې وراشي انا سخرنا الجبال معه موږ تابع کړي وو دا غرونه د داود علیه السلام سره یسبحن بالعشي والاشراق سبا بیګا به پاکي بیانول او دغه شان دا مارغان او دا هغوی تسبیح او پاکي بیانول د خپله طریقه لکه څنګه چې قرآن کې دي سورة بني اسرائیل کې ولکن لا تفقهون تسبیحهم الله وایي هر مخلوق د الله پاکي بیانوي او تاسو پې نه پوهېږئ او داسې ښایسته اواز الله رب العزت هغه له ورکړی داود علیه السلام نه بعضو آثارو روایتونو کې راځي چې کله به ده تلاوت کوو نو دا غرونه او دا ونې دا هر څه به ورسره خوځېدو راخوځېدو وعلمناه صنعة لبوس لكم او خولی و من هغه ته جوړول د زغرو تاسو لره لتحصنکم من بأسکم
چې حفاظت کوي ستاسو د جنګ ستاسو نه فهل انتم شاکرون بس آیا تاسو شکر ویستونکي یئ آیا تاسو به شکر ادا کوئ معنی شکر ادا کوي په دې باندې دا هم د الله رب العزت احسان و په داود علیه السلام باندې الله رب العزت دا اوسپنه نه د هغه ته سمه نرمه کړې وه ځکه راځي سورت سبا کې وعلنا له الحدید الله وایي موږ د هغه دپاره دا اوسپنه نرمه کړې وه د هغه په لاسونو باندې دا اوسپنه ماتوله راماتوله نو کړۍ به زغره به یې جوړه کړه د هغې دپاره به یې کړۍ جوړولې او الله ورته ویلي سورت سبا کې به راشي ان اعمل سابغات وقدر فی السرد داسې زغرې جوړې کړي چې دا بدن پې ټول پټي او هغې له چې بیا ته کومې کړۍ جوړې که نه نو هغه داسې جوړې کړه چې تنګول نه کوي نه ډېرې کولاو او نه ډېرې تنګي که ډېرې تنګې جوړې کړي نو څوک چې دا زغره استعمالوي هغه به تنګوي که ډېرې کولاوې جوړې کړي نو خوځي راخوځي نو د هغې بیا څه فایده هغه نه شو داسې نور ډېر سامانونه د جنګ دا به هغه د اوسپنو نه جوړول ولسلیمان الریح عاصفا او تابع کړي وه موږ سلیمان علیه السلام لره سیلۍ تیزه تجري بامره روان بو په حکم د هغه سره إلى الأرض التي باركنا فيها أغزمكي تاچي بركة چولي ومن باغيكي وكنا بكل شيء عالمين أو من بارشمان دپوها دا بل رحمو دا الله رب العزت پچا باندې سليمان عليه السلام سلیمان علیه السلام الله رب العزت ناشنا باچایي ورکړی او هغه دا سوال په خپله کړی چې الله داسې باچایي راکړه چې زما نه بعد چا سره نه نو دا تیزه سیلۍ الله د هغه تابع کړی و غدوها شهر و رواحها شهر د میاشتې سفر به داسې وکړو چې دی به په هغه ټیم هغه یو ځای ته ورسو میاشت له او میاشت را واپس راتله داسې اوږده اوږده سفرونه به هغه په هغه ټیم کوئ او دې ځای کې دا ځمکه چې کومه الله یې د کړې چې هغه ځمکه چې برکتي ده د باچایي ځمکه چې کومه و کوم ځای کې چې د تخت د شام ځمکه برکت الله ګوره قرآن کې ځای په ځای د شام دې ځمکې د برکتي ځمکه ویلي او الله رب العزت دې د شام خلک د هر قسمه فتنې نه وساتي او دنیا کې چې څومره مسلمانان دي رب العزت دې دغه ټولو خاص ساتنه وکړي نو دا کارو الله رب العزت کړو الله دغه دپاره دا سیلۍ تابع کړی و ځکه الله یې وکنا بکل شیء عالمین او زه په هر څه باندې پوه وم دا ټول الله وایي زما د علم مطابق شوي دي زه د هر څه نه خبر وم او څنګه به الله خبر نه او دا کارونه ټول چا کړي دي الله کړي دي ډېر تفصیلي نشو کولی نور ځایونو کې به انشاءالله بیا بحث راشي ومن الشیاطین من یغوصون له او تابع کړي وو موږ د شیطانانو نه هغه څوک چې غوپې به یې وهلې د هغه دپاره ویعملون عملا دون ذلک او کارونه به یې کول کارونه د دې نه سوا وکنا لهم حافظین او موږ هغوی لره حفاظت کوونکي د هغه باچایي صرف په انسانانو باندې نه وه الله رب العزت د پیریان د شیطانانو هغه ته مسخر کړي نو د هغه دپاره به یې غوپې وهلې په دې اوبو کې والشیاطین کل بناء وغواص سورة صاد کې وراشي دا غوپې به والې دا قیمتي قیمتي کاڼي او څه چې په دریاب کې دا به ولا راویستو ويعملون عملا دون ذلك د دین علاوه نور کارونه به هم کول لکه سورة سبا کې وراشي يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات ابادیانی به جوړولي غټ غټ لوخي به جوړول
دیګونه به یې ګډ ګډ جوړول، نور ډېر کارونه به هغوی چې دی نو سلیمان علیه السلام نه کول. الله وکنا لهم حافظین، موږ ساتنه کوونکي وو د هغوی. څنګه یعنې موږ یې ساتنه کوله چې دوی د دې سلیمان علیه السلام نافرماني ونه کړي. دا خبره هم ده، یا چې دوی داسې نه چې د الله په دې پولو کې ګوتې ووایي او دا بدلې را بدلې کړي، نو الله وایي موږ ساتنه کوله چې دوی د الله دا دین ګډوډ نه کړي. اوس په دې پسې تذکره د ایوب علیه السلام ده. ایوب علیه السلام دیم د بني اسرائیلو په انبیاو کې دی او د اسحاق علیه السلام په نسل کې دی. دا قصه مختصر راغلی د قرآن کې او حدیث کې، او اکثر د تفصیل چې بیانېږي او خصوصا زموږ په دې ملکونو کې دا قصه ګو مولیان صاحبانی چې په خوږ اواز کې بیانوي، هغه اکثر بې سنده روایات دي، هېڅ حقیقت نه لري. خو هلته زموږ خلک عادت شوي د دې قصو سره دي چې کوم مولي صاحب ورته دا قصې ډېرې بیانوي، نو هغه یې خوښ او هغه ته حق پرست هم وایي، او چې څوک ورته قرآن او حدیث بیانوي نو ډېر پکې تنګېږي چې دا دی خو د حلال او د حرام مسله بیانوي، او دی موږ ته دا وایي چې تاسو کې دا عیب دی، دا نقصان دی، دا ځان نه لرېږي. دله الله رب العزت ډېر مال ورکړی، ډېر مال. قوم کې د ده نه مالداره بل څوک نه و، او الله رب العزت وله ځمکه او جایداد ورکړی و، او اووه د ده زامن و، اووه الله دله لوڼه ورکړې. بیا الله رب العزت په ده باندې امتحان راوستو، خو څه ناشنا امتحان یې پرې راوستو. یو دا چې الله ته هغه مال ټول اخیستی، او دا ډېر ګران امتحان دی چې سړی د دومره مال سره عادت شي او دومره نعمتونو سره، او ناڅاپه الله ستانه هغه نعمتونه غواړي. ځکه دا دعا به رسول صلی الله علیه وسلم غوښته، او تاسو هم دا غواړئ چې الله ته سوال کوئ چې الله زموږ نه نعمتونه ما اخله، دا نعمتونه موږ ته برقرار ساته. انسان نعمت سره عادت شي او بیا چې الله والي نو ډېره ګراني ده. نه خو الله په یو ځای دا هر څه واغېستو، په یو ځای کې دا هر څه واغېستو. بل امتحان پیدا و چې دا زامن او دا لوڼه یې تم ټولې واغېستې. ورسره ده چې سخته بیماري پرې راوسته، 18 کاله دی بیمار، روایت کې راځي د 18 کاله بیمار. نو لوی امتحان، او په نیکانو خلکو دا راځي. امام ترمذي رحمه الله هغه حدیث راوړی دی که یبتل الرجل على قدر دینه، انسان باندې سخته د هغه د دیندارۍ په اندازه راځي. فإن كان في دینه صلابه زید فی بلائه، که د په دیندارۍ کې مضبوطوالی که نه نو بیا هغه امتحان هم سخی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د ټول نه زیاته سخته په انبیاء وي، بیا په نیکانو، او بیا ثم الامثل فالامثل، بیا چې په دغه لار څوک روان وي هغوی ته نږدې. نو انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، امام ابن حبان راوړی دی، هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله رب العزت نبی ایوب علیه السلام 18 کاله بیمار، 18 کاله دی بیمار. او روایت کې داسې راځي د ښځې ورته یو ورځ دا ووایي، وایي ایوبه که ته د خپل رب ته سوال وکړې او دا سخته تا نه لرې کړي، نو هغه ورته ویلي ما څو کاله ژوند تېر کړی دی چې زه روغ رمټ وم او هر څه راسره و. بیا هغې ورته وایي چې 80 کاله. نو بیا کم سے کم صبر خو 80 کاله کول غواړي که نه، 80 کاله هر څه وو. زمونږ سره به هر څه وي، خو که معمولي خبره راله هغه هر څه زمونږ نه هېر شي. که لږ رزق کته بره شو که نه، بچي هېر، روغ صحت هېر، ایمان هېر، او کور هېر، او امن او امان، او چې څه نعمتونه ټول لاړ دړې وړي شو. اوس موږ دا وایو چې رزق لږ کم شوی. نو هغه دې ښځې ته وایي چې 80 کاله الله ماله هر څه راکړی، نو 80 کاله خو پکار دي صبر وکړو. 18 کاله بعد بیا د الله ته فریاد وکړو. 18 کاله بیمار پروت، او بیماري پې هم ښه سخته بیماري. دا لنډه قصه ده،
اوس په دې کې دا خبرې چې د ده په بدن کې چینجي وشو او قوم راواغستو غزارې کو ډیران ته دا خرافات دي د انبیاو د شان سره دا خبرې مناسب نه دي الله په خپلو ملګرو داسې امتحان نه راولي چې ذلیله کوي او لا بعض پکې دا قصه وکړي چې بیا یې چینجي چې دی دې ژبې له رالو هغه وایي چې الله په ژبه زه ستا ذکر کوم او دنه به سکابین دا مناسب دي د انبیاو سره دا قصې دا ټوله چې د ځان نه بې سنده خبرې دي وأيوب أو ياتك أيوب عليه السلام إذ نادى ربه كليت آواز كرب خبلتا أني مسني الضر چې بشک ما ترسیدلې دې مرض وأنت أرحم الراحمين او تدیر رحم کون کے د رحم کون کنا دلته ګوره هغه څه غواړي هغه الله ته ولیږي ګوره د حیا جلاس صرف یې څه ووایي وی الله تکلیف راته ډېر شوی دی او ته مهربانه واچوې معنا په ما مهرباني وکړه د تکلیف رانه لرې کړه داسې هغه حیاناک خلک فاستجبنا له وقبول من دعاء داغا فكشفنا ما به من ضر نلريكو من آغا چپاغ باندیو د مرزنا وبنشتي استاسو پورا شوی نو جزاک الله امرست الله لريكو وآتيناه أهلا أوركو من دتا أهل ددا أخبر متلا واپس ورکو ومثلهم معهم او پشان داوی ورسر نور اکم مال چې وکړو ته الله را واپس کو داغي امر مال ور نور ورکو امتحان کې کامیاب شو امتحانونه دي سره الله ولا هغه بچي ورکو ورسره نور ولا ورکو ولي رحمة من عندنا د وجد رحمت زمن د طرفنا د مهرباني او پاغبان وذكرى للعابدين او د پاره د نصیحت د عبادت کوونکو عبادت کوونکي خلق به د دین نصیحت واخلي چې ور دي صبر وکړي وإسماعيل وإدريس وذا الكفل أو ياد كإسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السلام كل من الصابرين طولود صبرنا كنا إدريس ابن نمونه اغسطی شوی دی چې دوی رایات اسماعیل علیه السلام کو نږدې موږ دا خبره کړو د ابراهیم علیه السلام مشر زوی او دا قدر ذبیح الله هغه چې ابراهیم علیه السلام ته امر شوی چې حلالي کاغه دی د صبر کړو ځکه الله دې ته د ټول صابرانو کې د صبر کړو ادریس علیه السلام تذکره نږدې شی و چې د آدم علیه السلام نه بعد دی او د نوح علیه السلام نه مخکې دی او د نوح علیه السلام نیکه دی ادریس علیه السلام ذو الکفل دیم په انبیاو کې دی راجح خبرم دا دی چې د انبیاو کې دی او یو پیغمبر تیر شوی دی بني اسرائیلو کې د هغه نوم الیسع قرآن کې تذکره شته نو هغه دی د هغه خلیفه و په نبوت کې دی د هغه خلیفه و په نبوت کې الله رب العزت د ده تذکره هم دلته وکړه نو راجح خبره دا دی چې دی هم پیغمبرانو کې دی وادخلناهم في رحمتنا او داخل کړیو موږ دوی په رحمت خپل کې انهم من الصالحین یقینا دوی د نیکانو نه ان شاء الله سبب د 8 نمبر آیت نه شروع کو الله رب العزت موږ په خپل دین باندې پوه کړي
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.